اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دویم لیکچر ته د آی ټي فنډامنټل کلاس. تیر لیکچر کې موږ څه کمپیوټر تعریف زده کو او کمپیوټر د پاره چې کوم پروګرامونه دي سافټویر دي چې هغه ته کار کوي. موږ چې د کمپیوټر ژبه سی پر یو ده او کمپیوټر په بل ژبه نه پیږي به چې داستا انسټرکشن کمپیوټر ته وړي ته د پاره سافټویر دی هغه نه وګټ اخلي چې هغه ته موږ وایو اپریټینګ سیستم. بیا مختلفې کمپنیانې دي چې اپریټینګ سیستم تولید هغه موږ خبره وکړه. اوس به اول د بیتر کمپیوټر ته راتاو شو ځکه اول موږ کمپیوټر باندې لږ ځان پوه کوو بیا وروسته بیا خپل نظریه پراخوو. د کمپیوټر تعریف خو موږ وکړو چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی او د برق نه بغیر بل هیڅ هم نه پیژني. اوس راځو د خپل کمپیوټر د دوه برخو نه جوړ دی. څو برخو نه جوړ دی؟ کمپیوټر د دوه برخو نه جوړ دی. یو ته وایي هارډویر او بل ته وایي سافټویر. هارډویر ته پښتو کې موږ وایي سخت غالی او سافټویر ته موږ وایي خوږغالی. ګوره ښه، hardware refers to the physical component of computer system such as the CPU, the RAM, hard drives and peripheral. او آسان تعریف یې دا دی، ګوره هارډویر د کمپیوټر هغه برخې ته وایي کوم چې په سترګو لیدل کېږي او په لاس باندې لمس کېږي. دې ته د کمپیوټر هارډویر وایي. یا ګوره د کمپیوټر هغه آلات ګوره طریقې refers to the physical component چې فزیکي شتون ولري. د کمپیوټر هغه پرزې او آلات چې هغه په سترګو ولیدل شي، په لاس لم شي او شتون ولري، هغې ته موږ وایو هارډویر. دا کیبورډ نه دی، دا هارډویر دی. دا سکرین نه دی، دا هارډویر دی. ماوس هارډویر دی. دا ټچ پیډ هارډویر دی. د کمپیوټر داخل علي چې راویست پړي مدر بورډ وي، دا اوږده تخته پرته وي، په هغې کې سی پي یو هم ښکارېږي. تاسو ته به انشاءالله بیا وروسته عکسونه ښایم. ریم پکې وي، هارډ ډسک وي پکې او نور پریفرل ډیوایس وي. پریفرل ډیوایس څه معنا ده؟ ګوره سی پي یو خو دې وپېژنله چې کمپیوټر کې راځي، داخل کې وي، دا ټول پروسیسینګ کوي. ریم دغومره یو چیپ وي لګول کېږي. هارډ ډسک خو به دې کتلی وي، کمپیوټر کې دننه وي، د باندې موږ اچوی شو. پریفرل څه ته ویل کېږي؟ ټول هغه د کمپیوټر برخې چې کمپیوټر سره د څنګ نه وصل کېږي. پریفرل ته موږ وایو څنګیزې آلې. معنا کیبورډ چې د باندې نه وصل کېږي، ماوس چې د باندې نه وصل کېږي، معنا د کیبل له وجې چې کوم د یو اس بي پورټ نه دی، دا یو اس بي پورټ د دې لارې چې کنټ کېږي. دغه ته موږ څه وایو؟ د کمپیوټر هارډویر. دا د کمپیوټر وجود دی. لکه انسان، ګوره انسان نه دی، وجود اهم دی که نه؟ دا جانټه یې ده، خو روح اهم دی که نه؟ چې روح نه نو تش وجود خو هېڅ معنا نه لري. او که روح وي د هغه دپاره بیا وجود پکار دی. نو دغه بالکل دا وجود داسې دی لکه هارډویر او دا روح داسې دی لکه سافټویر. نو هارډویر د کمپیوټر ټولو هغه اجزاو ته ویل کېږي چې په سترګو لیدل کېږي، په لاس لمس کېږي او فزیکي شتون ولري. دې ته وایي هارډویر. سافټویر څه ته ویل کېږي؟ سافټویر is the collection of programs and application that run on computer enabling it to perform specific tasks. ګوره سافټویر خپله د پروګرام یو برخه ده او پروګرام څه ته ویل کېږي؟ انسټرکشن دي. څه شی دي؟ انسټرکشن دي، لارښوونې دي چې دا په دې کمپیوټر باندې چلیږي. په څه باندې چلیږي؟ په کمپیوټر باندې چلیږي. ولې؟ enabling it to perform specific tasks. د کمپیوټر ته دا لیاقت ورکوي چې دا د یو څه وکړي. ګوره تا سره وینډوز 10 ده، یا د سره کیسټ ده، یا د سره یو اس بي کې ده، خو کمپیوټر د سره نشته، دا هارډویر د سره نشته. ټول ورځ یې ګرځوه، څه شی پې وکړي؟ نه. تا سره په یو اس بي کې فور ایگزامپل د مایکروسافټ آفیس سیټ اپ دی، ته وایې ورډ او ایکسل را انسټالوم، په څه شي را انسټالوي؟ هارډویر اوله هم دی. اوس تا هارډویر واغوستو، دا د کمپیوټر جانټه را پیدا شوه، را دې وړله، اوس تا سره سافټویر نشته. معنا د کمپیوټر باندې اول تا وینډوز نه در انسټال کړي، نو تش هسې ځان سره کېده نه شي کاروي، نو وینډوز به پرې را انسټال کړي. دا وینډوز څه دی؟ خپله سافټویر دی. ګوره سافټویر ته موږ وایو کلیکشن آف پروګرامز دی. دا سافټویر او پروګرامز چې کوم دی که نه، د مختلفې ژبې دي چې تاسو وروسته به زده کوئ په کمپیوټر ساینس کې، په هغه کې دا لیکل کېږي لکه سی لنګویج، سی پلس پلس، جاوا. دې ژبو کې به دا پروګرام نه دی، اوس لکه دا پاور پینټ، دې ته کوډ شوی شاته، دې ته چا کوډ کړی دی، دا انسټرکشن دی چې دې انزرټ باندې چا کلیک کوو دا شیان به ورته راوړي، او چې په دې کلیک کوو داسې کار ورته کوو. دې ته کوډ شوی، څه شوی دی؟ داسې. دا سافټویر په مختلفو ژبو کې جوړېږي. ښه، نو دا سافټویر، ګوره سافټویر هغه پروګرام دی، سیټ اف انسټرکشن دی، لارښوونې دي چې د لارښوونو مجموعه ده، او دا ورته چا ور معرفي کړي؟ پروګرامر. دا وینډوز 10 چې ته اوس راواخله را انسټال یې کړي، دې کې په سلګونو پروګرامرانو ورته کېناستلي کار یې پرې کړی او 2-3 کالو کې ویې جوړ کړی، او دا خپله میلیونز اف لاین کوډ به ورته شوی. چې شی؟ په میلیونونو لاینو کوډ. نو سافټویر دوی پېژندو. سافټویر د کمپیوټر هغه برخه ده کوم چې اکچولي د کمپیوټر ته دا توانایي ورکوي چې تا لپاره د یو کار وکړي. اوس که دا کمپیوټر وی او دا د پاور پینټ سافټویر پکې نه وی،
نو ما به دا لیکل اوس چې کړی وي سخته وه یا ما اوس دا ریکارډ سټور کړی دا سافټویر زما لپاره افریک دا سافټویر زما لپاره هم دی چې ما پکې دا ریکارډ سټور کړی دی اوس که دا سافټویر نه وي دا کار ما نه شو کوي نو سافټویر اکچولی د هارډویر نه ګټه اخلي چې ستا دپاره ترې ګټه واخلي اوس سافټویر کې مختلف قسمه سافټویر دي چې انشاءالله موږ په خپل ځای وایو سیسټم سافټویر چې یوازې د سیسټم دپاره کار کوي اپلیکیشن سافټویر چې ستا دپاره کار کوي ځینې درېمګړي سافټویر دا به وروسته موږ وایو خو په کل کې ګوره د کمپیوټر هغه برخه ګوره دا اوس پاور پوینټ دی که نه اسانه تعریف موږ داسې کوو د کمپیوټر هغه برخه چې لیدل کېږي خو لمس کېږي نه دا پاور پوینټ پروګرام ته اوس لمس کوی شي دا وینډوز ته لمس کوی شي خو کار کوي لګیا دی د دې هارډویر نه دا ګټه اخلي اوس دا خلک خبره کوي که نه چې هارډویر اهم دی که سافټویر دواړه اهم دي یو بل ته مجبوره دي یو بل ته اړتیا لري تش هارډویر دی سافټویر پې نه کار نه کېږي سافټویر وي هارډویر نه وي وجود او روح دی اهم دی صحیح ده اوس دلته یو د سافټویر بیا مختلف قسمه دي هارډویر کې بیا موږ ډلبندي کوو خو وروسته په قرار ښه دلته یو درېمګړی سافټویر یو درېمګړی عضو هم شته ګوره هارډویر چې کوم دی که نه دا هارډویر د کمپیوټر دا مستقیما د کمپیوټر چې کوم هارډویر دا ټول په برق پیږي په چی پیږي په برق د برق جټکو باندې پیږي او بل شي نه پیږي اوس ګوره اخو سوچ برق دغه شو دا په بخښنې سره اخو سوچ آله شوه تش میکانیکل میکانیکي آلې شوې لکه هارډ ډیسک دا بل شی نه دی سافټویر د مستقیما ټول کار د انسټرکشن شو دلته اوس داسې یو برج سره ضرورت دی برج نه دی برج داسې درېمګړي شخص ته ضرورت دی دا دواړه سره داسې لږ کنیکټ کړي دغه درېمګړي سافټویر د درېمګړی سیز چې دی که نه دا اوس نه هارډویر کې راځي نه سافټویر کې راځي څوک یې هارډویر کې حسابوي څوک یې سافټویر کې حسابوي هغې ته موږ وایو پریمویر څه شی پریمویر څه شي ته ویل کېږي ښه اټ از a collection of codes and instructions that is stored in a hardware ګوره دا هارډویر دی تا واغوسه بازار کې نه را دې وړو د باندې به تاسو وینډوز 10 را انسټالوي به پې کار کوي که نه وینډوز 10 تاسو یو اس بي کې ده که نه او انسټال دې پې کړه اوس ګوره داسې یو سافټویر چې هغه د هارډویر په داخل کې پروت وي د ټول عمر دپاره هغې ته موږ څه وایو پریمویر او په کمپیوټر کې د دې مثال څه شی دی بایوس BIOS بایوس د څه لپاره لنډیز دی بیسک انپوټ آوټپوټ سیسټم بیسک انپوټ آوټپوټ سیسټم دا بایوس دی دا ستاسو کمپیوټر کې د روم یو چیپ وي او په هغې کې دا بایوس پروت وي ستاسو کمپیوټر کې وینډوز خرابه شوه او کمپیوټر تاسو چالان کوي لګېږي خو که نه هغه یو رقم شته پرده خو پرې راځي که نه او کیپټل فی هغه بایوس ته خو تلی شي که نه خو نور مخکې نشي تلی وینډوز خرابه ده بایوس خپل کار کوي اوس ګوره ته چې کله کمپیوټر چالان کړي اوس دا کمپیوټر چې تا چالان کړو دا خو تش برق دی او ستا وینډوز چې ده هغه په هارډ ډسک کې پرته ده سی ډرایو کې پرته ده سی ډرایو چېرته دی هارډ ډسک کې نه دی اوس صحیح شوه موږ دا خبره کوو وردلته لږ سوچ وکړه چې کله وینډوز را لوډ شوه وینډوز ټوله ذمهواري اخلي چې ستا له به هارډویر نه ښه صحیح ګټه اخلي دا موږ وایو که نه زما د ماوس او د کیبورډ ټول شیان نو ماله څوک ګټه اخلي وینډوز د وینډوز په تروز دا کار کوم خو دا وینډوز به څوک را لوډ کوي نو دا کمپیوټر چې چالان کړي وینډوز خو د یو سافټویر دی چې په هارډ ډسک کې پروت دی نو دا کار به اوس څوک کوي نو دا کار بایوس کوي هغه انیشیل سټارټ اپ نه دی دا دله دا کوي ډېر اهم دی ښه چې بایوس دی خراب شو هم کمپیوټر غټ مشکلات سره دغه کېږي بیا وینډوز نه را لوډ کېږي اوس ګوره کمپیوټر کې وینډوز نشته ختمه شوه کمپیوټر چالانېږي که نه دغه انیشیل وخت کې چې ته دا کمپیوټر چالان کړي دا به وروسته کیسې دي انشاءالله بیا موږ کوو دا بایوس دا کار کوي چې ځي او د سی ډرایو نه وینډوز راوړي او را لوډ کوي چې یو پېره وینډوز را لوډ شوه بیا دا وایي بس وینډوز کار دی اوس کوي چې څه کوي نو فکر مشته خو دا لینک چا جوړ کړی دی دا بایوس جوړ کړی او بایوس څه شی دی پریمویر دی پریمویر هر هغه سافټویر ته ویل کېږي ګوره هر هغه سافټویر چې په یو چپ کې په یو هارډویر کې دننه راغلی وي قالب کې پروت وي ټول د موږ لپاره پکې دې څه شی وایي پریمویر زده شو بالکل انشاءالله ښه دا و د یو سلایډ کیسه اوس به د بل سلایډ ته راشو ګور هغه کمپیوټر له څو برخو جوړ دی دوه برخو یو سافټویر بل هارډویر خو بل موږ وایو کمپیوټر سیسټم د کمپیوټر او د کمپیوټر سیسټم ترمنځ فرق شته یو کمپلیټ کمپیوټر سیسټم له څلورو برخو جوړ دی ګوره شفیق استاد تا یو کمپیوټر راواغوستو هارډویر هم شته سافټویر هم شته وینډوز هم پکې شته اپلیکیشن هم پکې شته خو کلار دې بند کړی دی پروت دی
دا کمپیوټر دی مګر کمپیوټر سیستم نه دی. دنه خو څوک ګټه نه اخلي نو دنه خو څه کار نه اخیستل کېږي. کمپیوټر سیسټم باندې دنه ګټه اخیستل یو څه آوټپوټ ورکول. کمپیوټر سیسټم څلور برخې لري. اول تا سره به هارډویر هم وي، دویم سافټویر دې باندې به سافټویر هم وي، دریم ډیټا هم هم ده او څلورم یوزر هم هم دی. ګوره کمپیوټر هم شته، د پاسه په وینډوز هم را انسټال، نور سافټویر هم شته، یوزر هم ورته ناستی کار کوي، لګیا دی ټایپینګ کوي دی وخت کې. صحیح ده. یوزر چې کار کوي خو په یو څه به یې کوي که نه، هغې ته وایي ډیټا. ځینې خلک د ډیټا داسې تعریف کوي ډیټا خام مواد دي چې اینډ یوزر ته هېڅ فایده نه لري. ګوره ډیټا هر هغه مواد ته ویل کېږي چې خام دي، صحیح ده، او یوزر ته ولې معنا نه لري. خو داسې ده چې د ډیټا باندې کله پروسیسینګ وشي دا بیا معناداره کېږي، اول سر کې معنادار نه وي او بغیر د ډیټا نه کمپیوټر هېڅ نشي کولی. ته به یو څه ورکوي یا به تا ته پروسس کوي، بیا به ته معلومات کوي. نو ډیټا پریشیس ده زموږ لپاره، مشکل خو تر دې پورې نه ډیټا اهمه ده. نو ګوره کمپیوټر مې کې اوستو هارډویر هم شته، سافټویر هم پکې شته، یوزر هم ورته کېناستو او ډیټا هم شته. اوس که ته فلم هم ګورې دا ډیټا ده. نو اوس نو ګورې کېناستې کار شروع شو، اوس د کمپیوټر سیسټم جوړ شو، اوس دا کمپیوټر لګی دی کار کوي، یو څه ترې جوړېږي. صحیح ده. نو کمپیوټر سیسټم څلور برخې لري مګر کمپیوټر دوه برخې لري. وروسته انشاءالله بیا راځي موږ د کمپیوټر ډولونه وایو، د پرسنل کمپیوټر تر سوپر کمپیوټر پورې، بیا د کمپیوټر 5 جنریشن هم وایو. دا خبرې ټول راتلونکي دي. ښه اوس راځو د کمپیوټر ګټو ته. چې شي ده ګټو ته، او انشاءالله د کمپیوټر د استعمال ځای نه هم بیا ووایو. دی صرف ګټې دي. د کمپیوټر یو ګټه سپیډ، تیزی او چالاکي. چې شي تیزی او چالاکي. ګوره کمپیوټر په تیزۍ سره په تیزۍ سره کار کوي شي که نه. تاسو ته نور ډېر کارونه کوي شي. کالکولیشن یې درته راواخلم. چې شي کالکولیشن بس په یو ثانیه کې پرې ته ضرب هم کوي شي، تقسیم هم پکې کوي شي، او د څونه ضرب چې پکې هر شی چې پکې کوي شي، یعنې هر څه کوي شي او په ډېر تیز سپیډ سره. ګورئ د کمپیوټر چې کوم اصلي پروسیسینګ واحد دی که نه، پروسیسینګ واحد هغه سی پی یو ده. دا سی پی یو داسې معنا لکه تریشل. چې شي د تریشل خوله چې څومره غټ وي هغومره ډېر شیان به تېوځي نه، او هغه به میده کوي. د دې سی پی یو سپیډ مثلا چې دی 2.0 ګیګا هرتز. چې شي ګیګا هرتز. یو هرتز یو انسټرکشن دی. څه دی؟ یو انسټرکشن دی. مګر یعنې معنا ده. او ګیګا هرتز ته چې خبره واورده معنا میلیونو. نو 2.0 چې شو دا تقریبا 2 میلیونو نه زیات انسټرکشن په یو سیکنډ کې دا اجرا کوي شي. نو کمپیوټر سپیډ څنګه دی؟ ډېر دی. کمپیوټر سپیډ ښه تیز دی. بل کمپیوټر کوي شي اټومیشن کارونه وکړي. کمپیوټر په اټومیشن کارونه کې ډېر چالاک دی. اټومیشن څه معنا؟ اتوماتیک. ګوره اتوماتیکي کارونه کې کمپیوټر ډېر زیات داسې کارونه که نه. ګوره یوازې زموږ دلته چې کمپیوټر باندې موږ خبره کوو، موږ په کول کې په ټول کمپیوټر باندې خبرې کوو، یوازې پرسنل کمپیوټر باندې خبره نه کوو. دا اوس چې کوم شپږم جنریشن د کمپیوټر راغلی دی، آرټیفیشل انټیلیجنس، مصنوعي ذکاوت والا ریبوټونه، دا کمپیوټر دی. ښه شپږم جنریشن دی. څوم؟ شپږم جنریشن. نو د هغې سپیډ هم تیز دی او اټومیشن خو هغې کې ډېر ښه دی. نو موږ پرسنل کمپیوټر کې هم اټومیشن کوی شو، ښه، او په هغې کمپیوټر کې هم اټومیشن کوی شو. اټومیشن بیا عموما داسې کارونه کې ډېر ښه راځي چې هغه تکراري وي. لکه زه به تاسو مثال درکړم، داسې روبوټ جوړول شفیق استاد ډېر اسانه دی، الریډي جوړ شوي دي. لکه زیاتره خلک وایي که نه چې مصنوعي ذکاوت به زموږ وظیفې واخلي که نه، داسې وظیفې اخیستلی شي چې هغه دغه وي، دا ریپیټډ وي، ریپیټډ او روټین وي. یو اشپز دی راځي یو ځای کې کیني، سهار نه تر ماښامه پورې 3 قسمه ترکاري پخوي او بس سبا بیا راځي ما کار کوي، بل سبا بیا راځي. اوس دا د یو پروګرامر دپاره اسانه ده چې د دپاره کوډ وکړي که نه. بلکل ورته اسانه ده. بینګړۍ پخوي، بینګړۍ دغومره واچوه، دا شیز واچوه، لوګان پخوي. صحیح ده. دا اوس داسې روبوټ جوړول دا اسانه ده. دا کار اټومیټ کول ډېر سمپل دی. مګر داسې یو روبوټ جوړول چې په جنګ کې د برخه واخلي. اوس دلته انسټرکشن ډېر زیات کېږي. ته به ورته وایي چې کله ډس کېدو داسې منډه وه، کېدای شي ځینې وخت کې داسې منډه ښه نه وي، داسې منډه ښه وي. نو داسې روبوټ اوسه پورې جوړول چې هغه تخلیقي فکر ولري، کریټیو تھینکینګ وکړي، فکر وکړي چې یار دا ماته وایي چې داسې وکړه، خو اوس داسې منډه ښه نه ده، داسې منډه ښه ده. دا جوړول لا اوسه پورې دا نه دی شوی. نو اټومیشن کمپیوټر کوی شي. د اټومیشن یو مثال درکړم. زموږ ستاسو دا چې کوم د کانکور دغه چې کېږي که نه پارچې، دا په داسې کمپیوټر باندې جوړ شوي چې هغه ته اټومیټ شوي. لږ مثال یې درکړم، دې کې به یې مثال درکړم خیر دی چې پوه شي. صحیح ده. ګورئ دا زموږ دغه دا د کانکور سوال دی، لاندې ورته داسې 4 جواب ښودلي که نه، ښودلي دي ورته که نه.
دا اول سوال دی صحیح ده دا د اول سوال لپاره دا ښودل شوی شفیق استاذه اول سوال شوی دا څلور شیان ورته ورکړل شوي دي لاندې بل سوال شوی دا څلور شیان ورته ښودل شوي دي اوس په اول سوال کې اول جز صحیح دی او په دویم کې دویم جز صحیح دی نو یو دې سیستم ته داسې کوډ شوی دی چې په اول سوال کې چا د اوله خانه توره کړه نو ته ورته 2.25 نمرې ورکړه که بل یې توروله ته غلط غلطي نیسه په دویم کې دا ته ورته یو ځل د 100 ټول پوښتنو جوابونه ورکړه نو ته قرار یې کښېنه به د میلیونونو خلکو پارچې ګورې ریزلټ په لوباسي ګوره دلته تاسو فکر شته اول جواب صحیح دی خو دا خو ماشین دی که نه ګورې تاسو به کانکور آمادګي کې شفیق استاد تاسو ته ویل شوي چې دا خانه به ټوله تورې لږ به هم نه پرېږدي ټیک به هم نه کوي خو که انسان یې زه اوس انسان یم او ما ته دا چا ټیک هم وکړو خو زه وایم سړی پوهېږي که نیم یې ماته توره کړه زه وایم سړی پوهېږي خو کمپیوټر دی هغه ته داسې پیټرن ورکړل شوی چې دا خانه توره او بیا ول صحیح نیسه فکر مشته نو داسې د کمپیوټر کولی شي اټومیشن وکړي چې شی وکړي اتوماتیک کارونه او اټومیشن د کمپیوټر نه ستړی کېږي ته بیا کښېنه کمپیوټر به دا کار کوي ایکسل فارمولې چې دي ایکسل فارمولې کې همداسې نور همدا دا پرسنل کمپیوټر کې موږ اټومیشن کولی شو زه ورته دا کار کوه بیا ته کار کښېنه به خپله دا کار کوي اگر ډیټابیس چې جوړ شي بس یو طریقه باندې چې همداسې و داسې او بل سټوریج تاسو د کمپیوټر خو معلوم دی نو یعنې موږ سره اوس سټوریج دی جی بي 1000 GB چې برابر شي هغې ته څه شی وایي ټي بي بس په ټیبیانو کې روزانه ټي بي نمبر شته ورځه پسې صحیح شوه نو دغه عمره سټوریج دا لري او څومره ډیټا چې ته کمپیوټر کې اچوی شي طالبی ساتي سٹور کوي داسې نه وایي چې دا څیز مانه هېر شو لکه د انسان ذهن دا مانه هېر شو او تا ماته څه وخت ویلي ماته پته نشته سټوریج خو د کمپیوټر تر ټولو بهترینه څیز دی صحیح ده بل اکوریسي دقت ډېر زیات دی شفیق استاد کمپیوټر هېڅ کلم غلطي نه کوي هېڅ کلم غلطي نه کوي ګوره یو خبره ده اوس چې دا کمپیوټر چې څوک کاروي چې دا ورته غلطه ډیټا ورکړي نو بیا به کمپیوټر حتما خبره ده چې هغه غلط جواب درکړي خو ځکه تا غلطه ډیټا ورکړه نور خپله کمپیوټر ډېر دقیق دی هېڅ ځینې خلک وایي 2+2 5 کېږي ستا هېڅ کمپیوټر هېڅ کله دا خبره نه کوي ښه چې 2+2 5 کېږي اکوریسي څه معنی دقت ډېر زیات دقت کوي بل شفیق استاد ورسټیلیټي کوي څه شی دی دغه پرسنل کمپیوټر خو بیخي ډېر زیات ورسټایل دی ورسټایل څه معنی تنوع ده پکې دا کمپیوټر ته چې کېناستې ټایپینګ هم پکې کوی شي انټرنیټ ته هم پکې تللی شي سندره هم پې اورېدی شي انټرنیټ هم پې کاروی شي گیم هم پې کوی شي ورسټیلیټي تنوع هر رقم قسمه کار پې کوی شي ته وایي ورسټیلیټي ښه ډفرنټ کارونه کوي بل ډیلیجنس دی زیارکښ دی انسان چې 2 ساعته کار وکړو زما نور په زړه درد دی بس زه نه کوم دا زیارکښ دی هغه ورسې لګیا دا نه وایي چې بس دی مړه زه نور کار نه کوم بل ریلیبلټي د دې کمپیوټر چې څه ډیټا موږ ته راکوي موږ پې باور لرو ډیټا آوټپوټ یې د ریلیبل دی د باور وړ دی نو ریلیبلټي هېڅ کله نه ته نه وایي چې 2+2 5 کېږي د کمپیوټر تاوانونه چې دی که نه اول فیلینګ دی څه دی feeling احساسات دي and one of some advantage that was a disadvantage د کمپیوټر تاوانونه اول شفیق استاد احساسات نه لري څه نه لري احساسات نه لري دا کمپیوټر چې دی که نه دا هیڅ نه لري پنځه ګونې چې کوم احساسات دي هغه نه لري خو اوس چې کوم شپږم جنریشن والا کمپیوټر راځي آرټیفیشل انټیلیجنس کوشش کوي چې هغه کې احساسات ورواچي خو لا تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي داسې اټکل کېږي چې شاید تر 2050 کاله پورې دې دا کار هم وشي ګوره شفیق استاد دا آرټیفیشل انټیلیجنس چې څونه دغه کېږي که نه مصنوعي ذکاوت دا چې مخکې ځي د په دې دنیا کې 2 ډوله خلک دي یو ډول خلک دا وایي چې د آرټیفیشل انټیلیجنس د لا دې ته د لا پوهه ورکړل شي چې ورکړل شي یعنې د آرټیفیشل انټیلیجنس دا کوم روبوټونه چې دا دومره هوښیار شي چې بې حده ډېر بل ډول خلک وایي نه دومره دی نه هوښیارېږي دا کوم ډله چې وایي هوښیار دی شي هغه وایي ځکه وایي دا روبوټ باید دومره هوښیار شي دومره ذکاوت ورکړل شي چې د انسان نن دې بره لاړ شي ځکه چې دا هوښیار شي دا اوس موږ کنټرولوو که نه دا به خپل ځان کنټرولوي نو موږ به یې داسې ځان ته ولېږو چې هلته انسانانو ژوند ته خطر دی سمندر بیخ ته به ولېږو موږ ته به کار کوي فضا ته به یې ولېږو موږ له به کارونه کوي دا بل ډول خلک وایي نه د مصنوعي ذکاوت باید دغه حد کراس نه کړي چې د انسان د مغز نه دی دا هغې تیز کار وکړي او دومره دې هوښیارتیا وکړي وایي اوس ګوره ریبوټ اوس مونږ کنټرولوو که نه ځکه هوښیار نه دی خو که ریبوټ دومره هوښیار شو چې د انسان ډېر زیات هوښیار شو بیا به ریبوټ د انسانان د خپل ګټې دپاره استعمالوي او دا به ډېر زیات غټ
تباهي او په دمانه فلمونه جوړ شوي تاسو یو روبوټ والا فلم کتلې هغه احساسات چې زیات شي کنه بیا هغه جنې باندې مین شي جنې چې ته تختی 2.0 بس همدغه څه کم فلم د ماډي په خوا کتلې او ګور دا فلمونه چې دي چې جوړي کنه دا راتلونکي بیانې ښه وس څه وایي ښه وس د کمپیوټر یا د روبوټونو کنه چې کوم پروسیسینګ دی دا یې د موږک ذهن ته رسېدلی دی ماوس براین او 2015 کال پورې داسې اټکل شته چې د انسان دماغونه به هم واوړي ښه اول کمپیوټر فیلینګ نه لري داسې وخت به راشي فیلینګ به هم ولري احساسات به هم ولري بل د کمپیوټر کې یو کمال دی دا د انوایرمنټ نه ډېر زیات دغه دی متاثره کېږي د محیط نه دی متاثره کېږي فور ایگزامپل زموږ سره چې ګرمي وشي موږ تاسو انسانان یو پکې ته منډه وکړو او که یخني وشي ځان کمپله اچو دا هم داسې د انوایرمنټ نه دا کمپیوټر چې ګرم شي تاسو به ځینې ویډیوګانې کتلي که نه د کمپیوټر ساینس انجینران چې کله کمپیوټر ګرم شي موږ په ډېر زیات کارونه کوو بیا پکې ته داسې نیسو کنې خرابېږي دا خپل پکې ځان نشي ځان یخ کړم صحیح ده نو محیط نه ډېر زیات متاثره کېږي بل فور ایگزامپل زلزله شوه ته منډه وې دا منډه ځان ځای شي د خطر ته ځای نه یا فور ایگزامپل سیلاب راغلی د کمپیوټر له اوبه ډېرې بدې دي ښه ما دوه پکې وسوځېدل اوبه ډېر زیات ورله بدې دي سیلاب راغلی ته منډې وې کمپیوټر به ته قرار پروت دی صحیح ده اوس دا دویم نقصان شو انوایرمنټ محیط نه ډېر زیات متاثره کېږي دریم نمبر کار ډیپنډنسي او زه ته وایم دا به انشاءالله دا کار راتلونکي کې ډیپنډنسي هم ختمېږي یو دا فیلینګ به ختم شي بل به ډیپنډنسي ختم شي دې څه به د یو بل ډفرنټ انوایرمنټ ته موږ ورننوځو اوس دا کمپیوټر په چا پورې متکي دی په چا باندې تکیه کوي په موږ باندې په یوزر باندې خپل هېڅ نشي کوی ته به ورته انسټرکشن ورکوې ته به ورته لارښوونه کوې ګوره دا پرسنل کمپیوټر واخله دې ته چې دا ته لګی کار کوي دا خو ته لارښوونه کوې بیا کار کوي نو په تا پورې متکي دي نو ځکه موږ مخکې ویل چې کمپیوټر غلطي نه کوي خو مګر که ته پرې غلطي کوې ته ورته غلط څیز وښایه دا به غلط جواب درکوي نو صحیح شوه نو اوسه پورې دا کمپیوټر په تا پورې ډیپنډنس دی په تا پورې متکي دي نږدې وختونو کې د آرټیفیشل انټلیجنس په واسطه به داسې کار وشي اوس دا روبوټونه چې دا جوړېږي دلته دا چې فور ایگزامپل چیټ جی پی ټي نو دا شیان چې کوم مصنوعي ذکاوت مني تا ته جواب درکوي تا سره خبرې کوي روبوټ دلته مخکې نه کوډ شوی که نه کوډ ورته شوی چې چا داسې ویل ته ورته داسې وایه دا کوډ ورته شوی دی اوس هم دا را متکي دي په چا باندې یوزر باندې انسان باندې خو شاید نږدې راتلونکي کې دا کار هم ختم شي دا درې دانې شو د کمپیوټر غټه ډیس اډوانټیج د نن لپاره همدومره درس باسي مننه استاد محترم